لاسونه یو کړئ او ګلزار وکړئ وطن جنتي. کندهار ښاروالي د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د 14مې ناحیې اړوند د کندهار پوهنتون مخ ته د لویې ویالې د محافظتي دیوال رغنیزې چارې بشپړې کړې. هر وګړي هر یو تن جنتي، هر وګړي هر یو تن جنتي. لاسونه یو د همدې پروژې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د کندهار ښاروالي تخنیکي او سکتوري رئیس مولوي نورالباقي خادم، د 14مې ناحیې امیر ګذر وکیل او د همدې سیمې قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د ښاروالۍ تر نظارت لاندې، د ښاروالۍ د انجینرانو تر نظارت تر تعقیب لاندې او د ښاروالۍ د غوښتنې پر اساس باندې نو دغه دیوال جوړ سو. د 1940 متره دی، یعنی تقریبا 2 کیلومتره دا دیوال دی او چې د دې هغه اوږدوالی 1.0 یعنی 1 متر او 0 سانتي دی. د دې دیوال څو ګټې دي؟ اول خو دغه د لوی ولې د داغې حفاظت وسو، یعنی دا نور نړیږي بیا نه خرابیږي او نه بیا بده ایسي. دوم پر سړک چې اندو روان کیږي خلک تیریږي را تیریږي که خدای نه کرده یو حادثه یو شی پیښ شي موټر یا موسیکل یا بل شي دا ولې ته نه ورلویږي، یعنی د ترافیکي حادثاتو د حفاظت لپاره یو مانع دیوال سو. درېیم دا وکړل چې دا ستا لووالی پخوا چې څونه ښایسته وه دغونه 10 واره نوره ښایسته سوه، منظمه سوه، ښایسته سوه، سړک دې ښایسته سو. په دغه ستره او رغنیزه پروژه کې هره ورځ په فني او غیر فني ډول 250 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې وه. لمونځ پرېږدو زموږ د هېواد هره لمن جنتي. هر وګړي هر یو تن جنتي، هر وګړي هر یو تن جنتي. د دغه مهم محافظتي دیوال په اساسي ډول رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. موږ د ټولو څخه منندوی یو، په خاصه توګه د مجاهدینو څخه، د ښاروالۍ څخه او د ټولو همکارو څخه. دې کارو څخه ډېر خوشحاله یو، ډېر خوشحاله شولو چې زموږ کوچنیانو ته، زموږ وسایطو ته، زموږ منطقې ته ډېره ګټه راورسېده. چې شکر